وی عمر خیر خدای ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې چېرته رواني د نبي علیه الصلاة وسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو وی زم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم چې دا خلک تېنه وزګار کم سعد رضی الله تعالی ته وویلو وی عمر دا نشي کولی دا نشي کولی ته ولې نشم کولی بس نشي کولی هغه ته نږدې کېدی هم نشي نو وی ښه وی ګویې چې تم صحابي شوی دغه ملګری شوی کو تم بېدینه شوی خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی دغه ملګری شوی کو سعد رضی الله تعالی ته وفرمایل وی او زم دغه ملګری ما د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشي اړولی په هغه پسې عمر رضی الله تعالی پې توره راویسته وی چې ړومبی ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم چې د پې توره واړوله سعد رضی الله تعالی هم تورې ته لاس کو قریبه دا وه چې په یو بلې ګزارونه کړی وې خو د سعد رضی الله تعالی عنه د خولې نه یوه خبره ووته وی عمره ما زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده خو د خپل کور فکر دې وکړه پیغور یې ورکړو د خپل کور فکر دې وکړه ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی وی دا دې راته څه وي او که نه وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی زما چې ړومبی خو د خپلې خور نه سر قلم کم په سخته غوسه باندې روان دی د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته دیکه ورکړه ور د هغې طرفه کلکو چې ور کلکو د ور سره غوږ کېښودو نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو د عمر رضی الله خور چې کوم ده اوښی چې کوم دی یو صحابي دی استاذ دی هغه راغلی دوی ته قرآن ښایي د چې د قرآن اوازونه واورېده او دا خبره خو رښتیا ده هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه وی ور کولاو که خور یې پوه شوه چې رور مې راغی پوه شو را باندې نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه ته پټ شه هغه هم ویرېده چې عمر راغی نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی وښی دی کو زموږ سره یې هر څه وکړو خو ته پردی سړی ته پټ شه هغه یې تې پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کو چې ور یې کولاو کو د به دې اوښي باندې ورمنډه کړه د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي پې راکېښودل تا اسلام راوړی دی چې کله په هغې ګزارونه شروع کړو نو دا خور یې منځ لراله دا خاوند او دا رور یې خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصون یې کو د عمر رضی الله تعالی چې څپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور دې مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې عمر رضی الله ډېر لوی طاقت ورکړی ډېر زورور طاقت یو چې څپېړه یې تاو کړه او د خور دا مخ یې پې وو نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خور یې دې وینو ته وکتل په ژړا شوه وی عمره یوه خبره واوره زما که ته عمر ابن خطاب یې د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایې چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه هم ستا نه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه که بدن مې وي ټوکړې ټوکړې کړي د اسلام نه واپس کېږم نه زه هم د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته یې وکتل وینو ته یې وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده وه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیتې ته کافر قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشي لګولی عمر رضی الله ته وی ښه لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووته او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او ړومبی دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواختېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ډایرکټ دا آیتو
زه الله ما زما بندگی وکئ او مون زما د یاد د پاره وکئ. دا آیت چې واورید عمر رضی الله تعالی عنہ، عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن مال لک پلاس کې راکړه زه لک خپل کما او په کوم خسته چې تا ایمان راوړی دی ما غله بوزه زه په ایمان راوړم. عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو، قرآن خپل کو او خور ته وی ما نبی علیہ السلام له بوزه چې زه ایمان راوړم. اوس دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه سره ناست دی، ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغستې ده او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې وتی دی. ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه؟ عمر توره اغستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه